طالبانو د حیواناتو سترګو کې هم نظر سته. پیشکې کله چې پیشکې نه به ډېر ځان ساتي، خصوصا چې وږي وي پیشک او ته ډوډۍ خورې او درته راګوري، عمره خطرناکه د طالبانو. ته به فکر کوې چې د نظر ته ناله کسي دي چا ده. والافاعي والکلاب سپي ډېر نظر لري چې خوراک کوي سپی درته ګوري، غوا مخکې ناستې خوراک کوي هغه درته ګوري. او مار طالبانو د مار زهر خو دومره خطرناک دي. علامه ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې طب النبوي کې لیکي مار داسې خطرناک ماران دي طالبانو، هغلته وي دي چې نه درته درو ګوري. مازې په کتلو باندې سترګې ړندوي، مازې په کتلو باندې دی د ښځې په نس کې بچی تر غورځوي، مازې په کتلو باندې د طالبانو زهر در تیري وزنې دي. تاسې په مارانو بحث وکئ طالبانو. د علامه کمال الدین الدمیری الشافعي حیات الحیوان یا کتاب الحیوان د جاحظ معتزلي وګورئ طالبانو، بیا به درته معلوم سي. که نور خو بلا ولي مکتب سره مرانه ده، نو بیا د بیالوژي کتابونه هم لږ وګورئ که نه. کاشکې مو یو دوه سیم په کتابونه د مکتب ویلي وی څومره خوند به یې کړي. اوس د مولانا مکتب ویلی ده، څومره خوند کوي ورسره طالبانو، غږیږي او راغږیږي. توان کوي سړي ته نه. دی بله طالبانو او بل دا ډیره مهمه ده طالبانو، العین الحارقه. په د علم د انسوربولوجیا په علم کې په دې باندې بحث کیږي چې د انسان داسې سترګې طالبانو سوځل کوي. که یو مسله باندې یو مرغه راووت وي د افریقا ځنګلونو کې چې اور راچي، یو مرغه داسې ځان ته ټکان ورکړي اور بلوي. لیدلی مو دا مرغه؟ ټولو لیدلی؟ چا لیدلی لاس پورته کوي؟ ولې دا نورو باندې څه وي؟ وایي د دنیا کې نه اوسېږئ. دا چې لاس نه جګوي دې نه معلوم یې شاته پاتې خلک هم دا تاسې یې. نو خو دنیا نه ځان خبر کوي.